د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د غزني په زوړ ښار کې د باباجي رحمه الله لرغوني جومات د ترمیم چارې 15 سلنه بشپړې شوي دي. ویل کېږي دا جومات د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې غزني کې جوړ شوی. د باباجي صاحب تاریخي مسجد چارې په اساسي او ښه مسلکي ډول باندې همدا اوس هم روانې دي چې شاوخوا $1.5 لک بودیجه یې درلوده، ورته ځانګړې سوې وه او د دغې پروژې تقریبا 15 سلنه شاوخوا کار یې پای ته رسېدلی. موږ ډېر کوشش کوو چې د آباداتي کوم تاریخي شی دي لکه دغه میراب کې چې کومه تیږه ده ما پخپله وایستله او بیرته مې کېښوله، نو کوم شی چې دي د دو ځای بیرته په موږ شکل باندې جوړیږي لکه سره کم چې ثابت کړو انشاءالله. له بل لوري د غزني اوسېدونکي د دغه تاریخي جومات په ترمیم خوښ دي، ترڅنګ یې وایي د تاریخي ابیدو رغونه کولی شي د ګرځندوی صنعت ته وده ورکړي. اینجا کار میکنیم همین چیزایی که خراب است آباد شود دیگه، برای که همین تاریخ زنده بمونه برای مردمای بعدی ما. این یک شهر مسجد تاریخی است که گزارشگران میاد دیدار میکنه، مردم از میاد دیدار میکنه. ما خیلی خوش هستیم که مسجد ما الحمدلله از فرو رفتن و خراب شدن جلوگیری شد. غزنی د هیواد د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیری تاریخي سیمې او ابدې لري. د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 100 تاریخي ابدې له دوی سره ثبت لري چې لیدو ته یې بهرني سیلانیان هم راځي.